که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. مینوالو، څنګه کولی شو چې د یو موبایل لاک خلاص کو بغیر د سامانو یا د ډیټا ډینګولو څخه، یعنې باید ډیټا هم له منځه ولاړه نه شي او موږ کوډ مات کو. نو په دې اساس نو تاسو ګورئ، زه یو کوډ ورکوم موبایل ته او یو کوډ ورته انتخابوم او هغه بیا ماتوم. سامان به نه ډیلیټ کیږي، یعنی موبایل به فرمټ کیږي نه او کوډ به یې ماتیږي. زه دا کوډ ورکوم، یو ځل بیا ورکوم او کنفرم کوم او پین کوډ ورکوم 2/15 2/2 او کله چې دا اوکې شي ډن کوم یې. اوس به تاسو راشئ کمپیوټر ته. خپل کمپیوټر کې یو سافټویر دی، هغه به تاسو انسټال کړئ او د هغې په ذریعه باندې تاسو کولی شئ هر ډول لاک خلاص کړئ. نو تاسو به داسې وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د ویډیو لاندې به تاسو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ، هلته ما لینک درته ایښی دی، نو په هغې به کلیک وکړئ او تاسو به دا راډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. دغه سافټویر چې د پیرن ښه نومیږي، تاسو ګورئ دا به انسټال کړئ او خلاص به یې کړئ. انتظار به وکړئ چې په ښه توګه کار وکړئ. نو تاسو به پیرن ښه باندې کلیک وکړئ، کریک باندې اوکې به یې کړئ. کله مو چې دا اوکې کو نو تاسو به دلته نو ووهئ او را به شئ پیرن ښه ته. تاسو ته به دا شکل اختیار کړي. دلته به تاسو هغه کوم کمپورټ یا ای ډي بي چې د هغه به د موبایل راجګه کړئ او کله مو چې د موبایل ای ډي بي راجګه کړه نو تاسو به ورپسې انلاک ووایئ. زه تاسو ته ښایم، ګورم ای ډي بي شته او که نه. مخکې به ای ډي بي نه وي، نشته. نو اوس به تاسو داسې وکړئ چې څنګ کې بټن به ورسره کېکږئ، اوس به ای ډي بي راجګه کړي. نو فقط سټارټ ووهئ او په سیکنډ کې تاسو کولی شئ د هر ډول موبایل لاک مات کړئ. ګورئ دلته رن دی، لګیا دی. تاسو به راشئ دلته. زه ګورم کوم کوډ چې دلته تاسو ورکوئ دا یې به خلاصیږي. زه چک مارک ورکوم، دا د انلاک شو، بیخي ریډي شو. نو تاسو هم کولی شئ چې په اسانۍ سره د هر ډول